Logical functions, if function. if function موږ تاسو وایو په دې درس کې. لومړی موږ تاسو if function چې کله وایو دا پورا باید وپیژنو. if function چې دا یو logical function دی، منطقي. تر اوسه موږ تاسو logical test ویلې چې په هغه کې به موږ ته ځواب یا true راته او یا به false راته. صحیح ده؟ لکه دلته تاسو ګورئ د true false موږ ته د ځواب چې راځي دا د logical test مطلب دی. لکه موږ وایو چې لس لوی دي د 15 څخه، دې ته logical test وایي چې ځواب یې څه دی؟ true دی. صحیح شو؟ ځواب یې څه دی؟ true دی. اوس موږ غواړو if function استعمال کو. logical test د if function د لپاره یو ضروری سیز دی. لکه موږ تاسو دوه عدد لرو، لس او 15. صحیح ده؟ موږ وایو فرمول لیکو که د یو چا عمر 10 کاله و هغې ته ولیکه اوکې، که د یو چا عمر 10 کاله نه و هغې ته ولیکه نو. دا دوه ځوابه چې زه غواړم، لومړی باید زه داسې یو فرمول ولیکم چې دغه دوه ټسټه چې زه لیکم یا د یو لاجیکل ټسټ چې زه لیکم دا یا پاس کی یعنی چکی کی. څنګه کی؟ چکی کی. که چیرته صحیح و نو اوکې به ولیکي، که نه و صحیح هغې ته به نو ولیکي. دا فرمول موږ څنګه لیکو مساوي اف موږ فرضاً وایو چې دغه سل دا سل فرض که څو دی؟ اچ 1 2 3 اچ 18 اف که چیرته اچ 18 لوی و د لسو څخه، صحیح ده؟ لوی و د لسو څخه کاما ډبل کوټس به لیکئ، ولیکه چې اوکې، که چیرته نه و صحیح او به لیکې څه نو. تر اوسه دې ته موږ نه رسېدلي، دا صرف هغه عمومي خبره کومه، دا تشریح کوو سټپ بای سټپ. لومړی سټپ بای سټپ تاسو ته وایم. دلته هم دا خبره ده if function can put one of two things in a cell. The if function has three parts. درې برخې لري. لومړی logical test دی. logical test دا دی که چیرې دا زیاتو دې څخه نو ته به true value څه به لیکې، صحیح ځواب کې به که چیرته دا صحیح شو اوکې به لیکې، که چیرته غلط شو دریم هغې کې به نو لیکې. دې ته ویل کېږي true ځواب، یعنی لاجیکل ټیسټ موږ تاسو ویلي یا به ځواب ټرو یا به نو وي. که ټرو شو دا به ځواب به موږ ته لیکي، او که چیرته فالس شو غلط شو دا ځواب به موږ ته لیکي. دا د لاجیکل ټیسټ خبره ده چې په اف کې موږ دا ځای پر ځای کولی شو. صحیح شوله؟ بله خبره دا ده د فرمول منځ کې چې موږ کله عدد لیکو مشکل نشته، که چیرته ټیکسټ لیکو باید په ډبل کوټس کې دا څنګه کو بند کو. دې ته څه ویل کېږي؟ ډبل کوټس. فرضاً موږ لیکو نو یا یس لیکو د اف فنکشن په منځ کې داسې کوټس کې څنګه کوو؟ بندوو یې. راځو دا درس وایو. دلته زه پاس دوه عدده لرم، فرمولا ته راځم. لومړی لاجیکل ټیسټ کوم. فرضاً داسې ټیسټ مساوي 25 مساوي دي د 45 سره فالس. دا ځواب غلط دی. او که چیرې زیاتو کمې کو بیا به څه راځي؟ ټرو به راځي. که موږ دلته راشو او ورته ولیکو په دې شکل چې مساوي نه دي، دا ټرو دی، بلکل دا مساوي نه دي. ښه، اوس راځو دې حل ته 1 او 0. موږ ورته وایو چې داسې فرمول لیکو چې که چیرته دا لوی وي د دې څخه نو ما ته ټرو ولیکه، او که نه وي راته 0 ولیکه. که د لوی وي ورڅخه 1 راته ولیکه، ګوره زه لیکم مساوي، دلته اف استعمالو. اف به تاسو ولیکئ د کیبورډ څخه به ټاب تاسو ته په خپله د قوس شروع شي. دلته لومړی یې لیکلی دي لاجیکل ټیسټ. ګورئ لاجیکل ټیسټ. لاجیکل ټیسټ ورته اوس موږ څنګه لیکو؟ موږ ورته لیکو په لاجیکل ټیسټ کې قوس شروع، دلته ورته لیکو چې آیا 25 کوچني دي د 45 سره، د دې څخه کوچني دي، دا ورته لیکو. دا لاجیکل ټیسټ دی زموږ. موږ ورته وایو اف 45
کوچني شول که چېرته 45 یا 25 کوچني شول د 45 څخه نو بیا کاما که چېرته دا وشول یعنی 25 کوچني شول د 45 څخه نو کاما ما ته ولیکه اوکې او که چېرته غلط شو بیا کاما ما ته ولیکه نو یا زه ورته وایم چې که چېرې دا کوچني شول ما ته ولیکه یو که چېرته زیات شول ما ته ولیکه صفر په آخره کې به قوس هم څنګه کوي ورباند به کوي اوکې تاسو ولیدل موږ ته یو ولیکل ځکه 25 کوچني دي 45 څخه که دا موږ 55 کو تاسو ولیدل موږ ته صفر لیکي صحیح ده په دې ځان پوه کوي لاندې راځو پاس او فیل لیکو سره رقم لیکو مساوي اف قوس شروع که 25 کوچني شول د 45 څخه کاما ما ته ولیکه پاس او کنه شول ما ته ولیکه فیل قوس اخر کې بند کړئ په دې فرمول ځان پوهیو اف که چېرته 25 کوچني شول د 45 څخه نو ما ته څه ولیکه پاس نو اوس به موږ دلته ځواب څه ولیکي پاس به ولیکي که دا موږ کوچنی عدد یا عددونه بدل کو بیا به موږ ته څه ولیکي فیل به موږ ته ولیکي قوس اخر کې بندو انټر تاسو ولید موږ ته پاس ولیکه ځکه رښتیا هم 25 کوچني دي د 45 څخه دلته پاس او فیل تاسو کولی شئ چې فقط دا فرمول لاندې راکش کړئ ډبل کلیک په دې فرمول کې چې ایډیټ کوئ دغه پاس په غټو حروفو ولیکئ صحیح ده او دا فیل کې هم دا ټول اپر کیس کوي انټر اوس تاسو ولید فیل موږ ته په غټو حروفو باندې ولیکه دلته لاندې راکوز شوی دی تاسو کولی شئ دغه رینج په ابسولوټ ریفرنس او په دې څیزونو کې موږ تاسې ویلي دي نو اوس ولیدل تاسو د هغې تاوان مو ولیده یا ګټه مو ولیدله موږ انتخابو دا او د بل دپاره ایډیټ کوو دا انتخابو انټر تاسو ولیدل دواړه پاس شوه خو دې کې پاس په غټو حروفو لیکلی دې دپاره تاسو نو هم وکئ صحیح ده لاندې راځو موږ ورته وایو که چېرته دا کوچني شول د دې څخه نو دا دواړه څنګه کا جمع کا نو لیکو مساوي اف قوس شروع که چېرته دا کوچني شول د 45 څخه یعنی 25 کوچني شو د 45 څخه کاما څه به وکړې دا جمع کا د دې سره او که چېرته ونه شول بیا داسې 2 دفعې ډبل کالن اچوو 2 دفعې ډبل کالن څه معنی یعنی بیا هیڅ هم مه کوه یعنی دا سیل خالی پرېږده 2 دفعې ډبل کالن مطلب سیل خالی پرېږده انټر تاسو ولیدل د فرمول ته که موږ راشو ورته وګورو موږ لیکلي دي جې 33 یعنی آی 33 دا دی که دا کوچني شول د آی د جې 33 څخه یعنی د دې نه کوچني شول نو اوس کوچني شول موږ ورته وایو چې کله کوچني شول نو ته دا دواړه خپل منځ کې جمع که اوس کوچني شول دا اوکې شو نو اوس په 25 جمع شي د 45 سره ته څخه څو جوړ شول او یا او که چېرته نه شول نو بیا دا پرېږده ګوره کالن دلته مو پاس یو کالن بیا بل کالن یعنې دا ځای مو خالي پرېږئ سپیس به نه ورکوئ فقط خالي به پرېږدئ صحیح شوه نو اوس به څنګه شي راشئ وګورئ دا یې جمع کړه که موږ دا عدد تغییر کو فرضاً 55 کو ګوره اوس اس هم نه کوي خالي دا ځای بالکل څنګه کړی دی خالي پرېښی لاندې راځو دی بل ته لیکو مساوي اف که چېرته 55 زیات و د 45 څخه کاما ما ته به څه ولیکي ټوډی څه معنی یعنی د نن تاریخ او که چېرته نه و صحیح شوه بیا به ما ته ولیکي ټوډی جمع 10 ورځې به نور ورسره هم څنګه کوي جمع به کوي نو اوس دلته وګورئ د فرمول موږ ته ځواب غلط راکړه فرمول نه موږ تاسې باید ایډیټ کړلی شو ډبل کلیک کوو دلته راځو د دې ټوډی سره قوس شروع کوو قوس بندوو انټر اوس صحیح شو ما ورته څه لیکلي دي د فرمول ته وګورئ اف که چېرته 55 لوی شول د 45 څخه چې دا رښتیا هم لوی دي نو ما ته راوله ټوډی داسې به ولیکئ ټوډی
قوس به شروع کوي قوس به بند کوي، یعنی د نن تاریخ ماته راوله. د نن تاریخ همدا د 2 د ډسمبر. او که چیرته 55 کوچني نشول د 45 څخه، نو بیا به د همدې نن تاریخ سره 10 ورځې څنګه کې جمع کوي، بیا به هغه ځواب راکوي. اوس ګوره زه اوس دا زیاتوم 6 صحیح دی، د تر اوسه همغه تاریخ دی، خو که دا زه اویا کړم یعنې زیات کړم، تاسو ولید اوس موږ ته ځواب غلط راغی. کوم ځای کې ستونزه ده؟ موږ د دې ټوډې سره دلته بیا د قوس شروع کوي، قوس بند کوي، انټر کوي، اوس صحیح شو. پخوا 2 تاریخ و 10 ورځې اوس ورسره جمع شولې 12 تاریخ شو. داسې موږ د اف په واسطه باندې نور هم زیات کارونه کولی شو. موږ مختلف لاجیک څنګه کولی شو جوړولی شو او د هغې نه استفاده کولی شو. اف به موږ تاسې نور هم مخته وایو، تاسو دې ته مه ورخطا کیږئ. راتلونکي درسونو کې موږ تاسې نور ډېر زیات مهم درسونه وایو چې دا اف به او نور فرمولې نور فنکشنونه به ډېر په دقیق ډول تاسو ته در وښودل شي.